ډیره تاریخي ویډیو مشر په خپلو لاسو افتتاح وکړله. نو تاسو ته هم پکار ده چې ویډیو موږ ته شیر کوئ. سره اوس به من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام قول من رب الرحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. یا الله دا د پښتون وطن د وحدت سبب وګرځوي. خدای پاکه مظلومیت چې ډېر زیات خلک پکې د ژوند نه بیزار شول او داسې مشکلات داسې مصیبتونو سره مخ شول چې نور دوی د ژوند د تېرولو اسره نه لري. خدای پاکه د دغو ټولو مظلومیت د لرې کولو باعث یې وګرځوي. خدای پاکه زموږ وطن چې انسانان خو پرېږده تر ځناورو پره دلته څه نه دي محفوظ. خدای پاکه دا د ټولو د تحفظ سبب وګرځوي. خدای پاکه ما بل په موږ زورور کې ما زموږ د لاسه څوک ازار کې. خدای پاکه دا وطن دا خاوره د دغو اولسونه خدای پاکه دوی ته اتحاد او هغه خبرې هغه عمل هغه حرکت ورنصیب کړي چې د خاورې د جوړولو باعث جوړ شي. خدای پاکه دا د خیبر اولسونه او مشران چې دوی د خپل وطن د یو مظلوم اولس د ښه والي دپاره د دوی د ښه ژوند دپاره نور د دغې فسادونو نه د ایستلو دپاره یو لویه برخه خپله ادا کړله او ځای او هر شی ورکړل. خدای پاکه د دوی په عمرونو کې خدای پاکه د دوی په علومو کې خدای پاکه د دوی په معیشت کې خدای پاکه د دوی په هر څه چې ژوند ورسره ښه کېږي په هغه هر څه کې برکت واچوي او هغه هر څه چې ژوند ورسره کمزوری کېږي خدای هر شی ځنې لرې کړي. خدای پاکه دا وطن خیبر هم مسایل لري د ټول پښتونخوا په شان. خدای پاکه ته یې ځنې لرې کړي. یا الله اتحاد را نصیب کړي. آمین ثم آمین. خیر اخر ختمات دا لاس ټول را سره ونڅئ. دا لاس ټول را سره لطیفه پکچر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. ځوانان سایډ ته شئ. په څنګ شئ یار استی خو په څټ شئ. دا چا هم چې په کې راکسبین نه وي دا ټول سایډ دا ځوانان زه بیا درته وایم دا سایډ ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا د جرګې چې کوم کیمپینګ کېږي هغه ته ټنټونه لګېږي. د هغې اول ټنټ چې کوم خدایي ده هغه اوس شروع کوو په بسم الله سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول ګمټر وکړه ډېره مننه ډېره چې قدر سترګې پټې کړي. Agită scura mola mroca. Basta,
ماشاءالله ملګرو ویډیو مخته شیر کوئ سره دا مشران راغلي دي ځوانان مشرانو ته یو ځل دعا وکړئ خدای پاک یې پښتون وطن ټول مشران داسې غیرتي انشاءالله غیرتي شوي دي خدای پاک یې ولس دا مشران هسې نه دي راغلي دا د دغې وطن د ښې ورځې په خاطر باندې یو ارمان لري خدای پاک دا ارمانونه زموږ د ټولو پوره کړي خدای پاک دوی په عمرونو کې او په صحتونو کې برکت واچوي خدای اخره ختمه هم په ایمان سره په ننګ ملګرو